بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده چنا چاټ. چنا چاټ اکثره د هندوستان او پاکستان خلک ډېر زیات استعمالوي په روژو کې. نو راځئ چې په جوړولو یې پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې به یو پیړه واخلو او په غوړیو کې به یې واچوو پاپړي، 400 ګرامه نخود، 250 ګرامه کچالو، 200 ګرامه رومي، 200 ګرامه پیاز، 100 ګرامه بادام، 2 قاشقې مالګه، 2 قاشقې زیره پوډر او 3 قاشقې چاټ مساله او 1 دانه لیمو، شنه مرچ 2 عدده، دانیا 2 قاشقې د غذا میکس کړئ. مستې 500 ګرامه. دا به ښه میکس سره زمونږ ډي آر کې فوډ چینل لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. پاپړي یا پاپړ دا به میده کړئ. د پاپړ د جوړولو دپاره زمونږ د سمبوسو ریسیپي ده، همغه اوړه نه پاپړ جوړیږي. تاسو کولی شئ زموږ چینل کې وګورئ. دا به هم واړه میکس کړئ او دا به بیا وباسئ او قاب کې یا غوري کې دا د شپږو کسانو دپاره. دا سویټ چلی ساس دی، تاسو کولی شئ چکني هم پرې واچوئ. همده سره پای ته ورسېدله، چنا چاټ تیار شو. راکئ ماته اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. د الله په امان، ښه وخت ولرئ. مننه ستاسو د لیدو نه.